بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم. محترم ورنو پنن جمعه کې به ان شاء الله العزيز د الله جل جلاله او د الله جل جلاله د رسول د حکمونو اطاعت چې دا ضروری دی او شرعي حجاب چې دا هم یو الهي حکم دی چې باید په کلکه رعایت وشي د دې بیان وکړو. محترم ورونو، د الله جل جلاله او د الله د رسول د حکمونو اطاعت د ایمان برخه ده. که سړی مؤمن وي، مسلمان وي، د ایمان یو جز دا دی چې سړی به د الله رب العالمین جل جلاله او د الله د رسول اطاعت کوي. پر مسلمان واجب ده چې د پروردګار عالم جل جلاله او د هغه د رسول اوامر باندې عمل وکړي او د الله جل جلاله او د الله د رسول کم نواهی چې د مرتسی د کوم کارو څخه منع کړي او د هغه څخه ځان وساتي. د الله رب العالمین او د الله د رسول اطاعت د دین د اصول څخه یو اصل دی او انسان تر هغه مسلمان کېدای نشي تر څو چې د الله رب العالمین او د هغه د رسول حکمونو ته تابع نشي او هغه ته غاړه کښیني. یو سړی ته به هغه وخت مؤمن ویل کیږي که نر وي که ښځه، یو چاته به هغه وخت مسلمان ویل کیږي چې د الله رب العالمین او د الله د رسول د احکام اطاعت یې کړی نه وي. تر هغه وخت مؤمن یا مسلمان نه ورته ویل کیږي چې د اطاعت ونه کړي. چې د اطاعت یې کله وکړي بیا دته مؤمن او مسلمان ویل کېدلی شي. څوک چې د الله او د الله د رسول د حکمونو اطاعت وکړي نو هغه انسان کامیاب دی او د الله رب العالمین د عذاب څخه نجات پیدا کړي. او څوک چې د الله او د الله د رسول د حکمونو څخه مخ واړي او نافرمانی وکړي نو هغه انسان تاوانی دی او دغه انسان ځان د الله د قهر او د عذاب ځان لایق کیا، د الله او د عذاب ته ځان مخته کیا. پروردګار عالم جل جلاله فرمایلی دی: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هر انسان چې ومني د الله او د الله د رسول حکم، دغه انسانان به د هغه چا سره په جنت کې وي چې پروردګار عالم جل جلاله پر هغه باندې انعام کړی دی، چې هغه انبیا دي، هغه صدیقین دي، هغه شهیدان دي، هغه صالحان دي. د دغه سره په ورځ د آخرت د یو ځای وي. هغه څوک چې د الله او د الله د رسول حکم یې ومني په ورځ د آخرت به دغه انسان د انبیاو، د صدیقینو، د شهیدانو، د صالحینو سره یو ځای وي. پروردګار عالم جل جلاله وایي چې د داسې انسانانو رفاقت او ملګري یقینا دا ښه ملګري ده. وحسن اولئک رفیقا. پروردګار عالم جل جلاله وایي ذلک الفضل من الله. دا فضل د الله رب العالمین جل جلاله دی. وکفى بالله علیما. او کافی دی دا چې الله رب العالمین علم والا دی. د هر انسان پر نیت او پر عمل باندې الله علم لري، الله په خبر دی. نو کوم انسانان چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي په ورځ د آخرت به هغه ملګري د انبیاو، په ورځ د آخرت به هغه ملګري د صدیقینو وي، په ورځ د آخرت به هغه ملګري د شهیدانو وي، په ورځ د آخرت به داسې انسانان ملګري د صالحو انسانانو سره. دا کله چې سړی اطاعت د الله او د الله د رسول وکړي. په یو بل آیات کریمه کې هم راځي الله رب العالمین وایي: ومن يطیع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئک هم الفائزون. هر انسان چې هغه اطاعت وکړي، حکم ومني د الله او د الله د رسول او د الله رب العالمین څخه وبېرېږي او ځان وساتي د الله د غضب او د قهر څخه، ويتقه او ځان وساتي د الله د عذاب او د الله د قهر څخه، فاولئک هم الفائزون. الله وایي دغه انسانان کامیاب. یعنی په انسانانو کې کامیاب څوک دی؟ کامیاب انسان هغه دی چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي. کامیاب انسان
په دنیا کې هغه انسان دی چې د الله حکم ومني او د الله د رسول حکم ومني، دغه انسان کامیاب دی. کامیاب انسان هغه دی چې د الله بیره په زړه کې وي، د الله څخه خوف او خشیت په زړه کې وي، د الله عظمت څخه زړه ډک وي، د الله د خوف او خشیت څخه زړه ډک وي. کله چې د انسان په زړه کې د الله څخه بیره وي، نو بیا هغه کار نه کوي چې په هغه باندې الله یا د الله رسول ناراضه کیږي. د انسان په زړه کې د الله څخه بیره وي، ورځ د آخرت ته عقیده کله کوي، هغه بیا داسې عمل نه کوي چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي یا د الله رسول ناراضه کیږي. ويتقي، او د انسان ځان د الله د عذاب او د الله د قهر څخه ساتلی وي، الله وایي فاولئک هم الفائزون. دغه انسانان کامیاب انسانان دغه دي چې اطاعت د الله او د الله د رسول کوي، د الله بیره په زړه کې وي او د الله د قهر څخه ځان ساتلی وي، د الله د غضب ځان ساتلی. دغه انسانان کامیاب انسانان. نو که سړی غواړي چې ځان کامیاب کړي، که انسان دا غواړي چې په ورځ د آخرت زه کامیاب سم، زه د الله رضا پیدا کړم، زه جنت پیدا کړم، زه د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ملګری پیدا کړم، د هغه دپاره دا شانس ته اول دا دی چې به اطاعت د الله او د الله د رسول کوي، د الله څخه بیره به کوي او ځان به د الله د قهر ساتي. یعنې داسې عمل به نه کوي چې هغه سبب د دې جوړ شي چې الله پر ده باندې قهر او غضب وکړي. دا درې شیان چې په چا کې راغله، نو واقع د انسان کامیابه دی. بل آیت کریمه کې الله رب العالمین وایي ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. ومن هر هغه انسان یعص الله چې نافرماني وکړي د الله او د الله د رسول څخه، چې د الله حکم نه مني، د الله د رسول حکم نه مني، د الله اطاعت نه کوي، د الله د رسول اطاعت نه کوي، پر نفسي خواهشاتو باندې روان، څه چې زړه غواړي هغه کوي، فإن له نار جهنم. دغه انسان د پاره په ورځ د آخرت د دوزخ اور وي، خالدین فیها ابدا. دا کسان به په دې دوزخ کې همیشه وي چې څوک د الله او د الله د رسول اطاعت نه کوي، د الله او د الله د رسول څخه نافرمانی کوي، دغه انسانان د پاره به دوزخ وي. دوزخ الله دې موږ ته وساتي. دوزخ په حق کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي، د دوزخ کم زنجیر که د دې یوه کړۍ د دنیا پر یو غره باندې کښېږدي، د غر به ویلي کړي. الله دې موږ ته استنجاز نه راکړي. موږ ته چې به فکر وکړو په دې دنیا کې د دې ساده ګرمۍ د لمر د ګرمۍ طاقت موږ نه لرو، هغه اسباب او وسایلو پسې ګرځو چې په کم رقم باندې د ګرمۍ څخه ځان وساتو. دوزخ د اوره څه به سره کوي، د هغه به څونه سختي وي، د هغه به څونه تکلیف وي انسان دپاره. که سړی غواړي چې د دوزخ د ګرمۍ ځان وساتي، که سړی غواړي چې د دوزخ د عذاب ځان وساتي، که سړی غواړي چې د الله د قهر څخه ځان وساتي، دغه د پاره بل لار نشته چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي، د الله او د الله د رسول نافرمانی به نه کوي. مسلمان باید د الله او د الله رسول د حکمونو او د الله او د الله د رسول د فیصلو د دې اطاعت وکړي. برابر خبره ده کاغه د عقایدو په حق کې وي او کاغه د فروعات او د مسایلو په حق کې وي. په کم څه باندې چې موږ امر سوي چې پر هغه موږ باید ایمان ولرو، باید ویلو. په کم څه باندې چې موږ امر سوي چې په هغه باندې باید عمل وکړو، باید عمل وکړو. کاغه عقاید وي که عبادات وي، باید موږ د الله او د الله د رسول اطاعت په هغه کې وکړو. کاغه د اخلاقو په حق کې باید موږ اطاعت وکړو. موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اخلاق مراعات وساتو، چې د الله رسول د الله د بندگانو سره څنګه اخلاق کول، د الله د رسول څنګه اخلاق و. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت وکړي. 10 کاله په دې 10 کاله کې د الله رسول ما ته نه دی ویلي چې ولی چې دا کار دی ولی نه وکي یا دی ولی وکي، د ولی کلمه نه درته ویل. د مبارک په وخت د الله رسول صلی الله علیه وسلم راته ویل چې ورسا پلانکی کار وک. وای زرا وتم کوښنه وم د باندې کوښنانو بازی کول، زم په هغه ساتي رولو بازی باندې ور سره مصروف سولم. د شاده خو او چا پر دی وژل سره کښې شوی چې ورته نه قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی. فلانه ساکار دی وکي مالیا د الله رسول وشي کول سم. د ولی کلمه په 10 کال نه درته ویل. په امور دینیو په امور دنیوي کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بر قهر نه کوي، غضب یې نه کوي، درد نه ورته. ولیکن په دینی امور کې کبه چیرې چا به اطاعت وکړل، بیا د الله رسول قهر ډیر سخت. نو موږ باید په خپل ژوند کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برک د اخلاق مراتب وساتو، چې د الله د رسول څنګه اخلاق و، د الله د رسول څنګه عادات و، هغه باید د ځان سره وساتو. دا چې آداب موږ د الله د رسول سیرت باید مطالعه کړو، د صحابه کرامو سیرت باید موږ مطالعه کړو. موږ باید دا زده کړو چې د الله د رسول څنګه طریقه و، د الله رسول څنګه ناست ولاړه و، د الله د رسول به څنګه جامه و، د الله رسول به څنګه خوراک کوي، د الله رسول به څنګه چشنګ کوي، د الله رسول چې به کور ته کم عمل به کوي، چې د باندې راوتی کومې کلمات کم عمل به کوي. دا باید موږ زده کړو. که چیرې موږ ته د الله رسول محبوب وي،
دا زموږ خبرې چې موږ کوو کدا رښتیا واقع ده چې موږ وایو چې موږ د الله د رسول سره محبت لرو. یو څوک چې پر تا ګران وي نو دا خبرې هم ته خوند ورکوي، دا قصې هم ته خوند ورکوي، داغه بیانات هم بره ته خوند ورکوي، نه په مړېږي. نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ محبت وي واقعا، موږ باید د الله د رسول هغه سیرت مطالعه کو، د الله د رسول اخلاق او عادات ځان ته معلوم کو، داغه آداب ځان ته معلوم کو. په هغه آداب او په هغه اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم باید موږ ځانونه شایسته کو. کله چې په یو موضوع کې د الله او د الله د رسول حکم موجود وي، په یو شي کې د الله او د الله د رسول یو حکم موجود وي، د الله حکم راغلی په یو شي کې، مسلمان ته بیا دا جایز نه ده چې قولا یا عملا دغه مخالفت. دا به بیا نه وایي چې دا ولې داسې د الله د حکم پر مقابل و بیا ولې کلمه نه وایي. چې کله د الله حکم په یو مسله کې رالی، د الله فیصله دغه و چې دا کار باید داسې انسانان وکړي، د الله رسول داسې فیصله داسې وویل چې دا انسانان باید داسې عمل وکړي، په هغه کې به نه قولا بیا سړی مخالفت کوي، نه عملا، نه به خبره پکې کوي چې دا ولې داسې نه بیا پرېږدي کار به خامخا کوي. که د الله او د الله رسول د یو شي څه منع وکړله چې دا شی پر تاسې باندې منع دی، دا پر تاسې حرام دی، دا به نه کوئ، په دې کې بیا قولي او عملي مخالفت موږ نه کوو. نه په خوله وایي چې دا ولې حرام سو، نه به په عمل کې داسې کوو چې دغه مخالفت وکړو، خامخا به کار پرېږدو. بس د الله او د الله د رسول اطاعت هم دغه دی. که موږ غواړو چې موږ د الله او د الله د رسول مطیعین اوسو، اطاعت کوونکي اوسو، چې کله د الله او د الله د رسول حکم رالی کې امر راته کړی د یو کار، موږ به بیا نه په خبره باندې مخالفت کوو چې دا ولې داسې سو، نه بیا عملا مخالفت کوو، بس به خامخا کار کوو. او که په کوم کار کې د الله او د الله د رسول منع راغلی او الله یا د الله رسول منع کړی چې دا کار مه کوئ، بیا به موږ څه نه پشکې وایو، بس علتونه بیا نه پلټو، مصلحتو ته بیا نه ګورو چې په دې کې زما ګټه ده که نه ده، بس به عمل پکوو. نو واقعي باره موږ ته چې د الله او د الله د رسول محبین یو، موږ ته چې د الله او د الله د رسول اطاعت کړی دي. ولې هیڅ مسلمان ته د الله، هیڅ انسان ته د الله او د الله د رسول د حکم پر مقابل باندې به اختیار نشته. په احکام الهیه کې دا د انسان اختیار بیا نشته. څنګه د حکم د الله رالی بس با کار کوي. قرآن کریم کې آیت کریمه دی، الله رب العالمین وایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة، نشته مؤمن یا یو مؤمن ښځې لره، که مؤمن نر وي که مؤمن ښځه وي، اذا قضا چې کله فیصله وکړي الله ورسول د الله امرا د یو کار، الله حکم وکړي، د الله رسول په یو کار کې حکم وکړي، نشته دوی لره ان دا یکون شي لهم دره دي چې خيار بیا اختیاري، بیا انسان ته اختیار نشته، بس به عمل پکې. ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. که چا د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت وکړي، یقینا ډېر غټه ګمري مختاره. دا ډېره ضروري خبره ده، باید په دې باندې موږ پوه سو، په دې باندې ځان پوه کړو چې په کم کار کې د الله او د الله د رسول حکم او فیصله رااله، موږ ته بیا اختیار نشته، په دې کې بیا موږ ته خبرو ته ضرورت نشته چې موږ خبره وکړو، بس په عمل کې راولو. دا نو واقعي محبت دی، واقعي ایمان دغه دی چې د الله حکم دی، د الله فیصله ده، ما پر سر سترګو منلې ده، که ما په شی امر کوي زه به هغه کوم، که د کم څه زه منع کړی یم هغه به پرېږدم، دې ته به نه ګورم چې په دې کې څه پېښېږي، بس به د الله د الله د رسول حکم اطاعت کوو. ولې د الله رب العالمین د حکمونو اطاعت پر هر مکلف باندې فرض دی. هغه څوک چې الله رب العالمین د عدم وجود ته راوستلی، ما او ته چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. رزق څوک راکوي؟ الله راکوي. دا ژوند چې ما او ته کوو دا الله راکړي، یعنې دا ټول نعمتونه چې د هغه شمار نشته، وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دا کم نعمتونه چې الله رب العالمین دا کړي دي، که ما او تا فکر وکړو، یو کوچنی چې د مور په نس کې په دا درو پردو کې وي، هلته الله رب العالمین د ټوله کردار انتظام کړی دی. خوراکه اوس په دنیا کې چې ما او تا کم خوراک وکړو، څه وخت بعد د دې خوراک هغه سپله باید وباسو د نس څخه، دا کوچنی د مور په نس کې دی، الله هلته هم انتظام ورته کړی دی، هلته هم خوراکه ور برابره کړې ده ټول څه. بیا چې د مور د نس راووته الله رب العالمین ګوره د الله مهرباني، پروردګار عالم جل جلاله د دغه کوچني د مور په زړه کې دونه محبت ورواچي چې د مور د کوچني په حق کې ګرسره د محبت یو مجسمه جوړه سي، د رحمت یو مجسمه د اولاد په حق کې جوړه سي. که دغه اولاد یې بغاري وي د مور بې قراره وي، که شی نه خوري د مور بې قراره وي، که تبه وي مریض وي د مور بې قراره وي، یو مخ د رحمت مجسمه شي د مور، حتی ځان ته شی نه خوري اولاد مړوي. حضرت عائشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها وایي وی وخت ورته ناسته وم، یو ښځه راغله د یوې کوچنۍ نجونې ورسره دي، سوال یې کوي، ما چې کور ته وکته کور کې بل شی نه و، یوه دانه خرما پرته وه، د خوراک بل شی مې کور ته نه درلودی، دا مې راواخیسته دا ښځې ته مې ورکړه، دا ښځه خپله هم وږې ده، دا خرما یې نیمه یې کړل، نیمه یې یوې لور ته ورکړه، نیمه یې بلې ته ورکړله.
روانه سو وتل. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چرالی ما دا قصه ورته وکړه. نبی کریم علیه السلام مبارک ویل ولڅوک چې د کونډې خدمت وکړي او ښځه کونډه ده ایتمان ورسره دي دې دپاره نفقه او شی ور برابر کړي د الله رسول زه دی په جنت کې داسې یو ځای وسه. ګوره دغه ښځه دا خرما یې نیمه کړه نیمه یې یوې لور ته خپله ونه خوړله نیمه یې بل لور ته ورکړه. دا د الله رب العالمین پیرزوینه ده چې الله رب العالمین د دې مور په زړه کې الله دونه ترحم دونه مهرباني ورچولې ده چې یو مخ د رحمت او مهرباني مجسمه جوړه شي د دې اولاد په حق. دا د الله رب العالمین مهرباني ده. بیا چې راغټ شوې راځوان شولې الله رب العالمین ګوره د الله احسان ورته وګوره چې زموږ سره کړي یې پلا انسانان پیدا کړل بیا مسلمانان کړلو. دا د الله عظیم احسان دی. دغه انسانان دغه صورتونه دغه شان یې لکه موږ ولیکن خو الله عقیده د اسلام نه ورنصیب کړي کافران دي. د الله عظیم نعمتونه دي چې کله د الله حکم رالی نو دغه انسان چې دغه الله دی پیدا کړی دی دته رزق ورکړی دی راغټ کړی دی پر اسلام باندې بیا د تمرګ ورکوي د دې اطاعت باید وکړي. چې کوم حکم یې رالی پر ده باندې دغه حکم تعمیل فرض دی. فرض باید د الله حکم پر ځان عملي کړي. پروردګار عالم جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. ای هغه کسانو چې تاسو مؤمنان یاست تاسو اطاعت د الله وکړئ د الله د رسول یې وکړئ. ولا تبطلوا اعمالکم خپل اعمال مه باطلوئ. تاسو ګورئ الله رب العالمین جل جلاله د مؤمنانو سره څونه محبت لري څونه پر الله ګران دي. د ګرانښت یوه خبره که یو مؤمن مسلمان یوه نیکي وکړي یوه نیکي د الله رسول د دغه نیکۍ عوض الله 10 چنده تر 200 پورې تر غیر نهایي پورې چې د الله په علم کې دونه عوض الله ورکوي. ولیکن که د یو انسان څه ګناه وشي الله بس مثل په مثل عوض ورکوي زیات دغه جزا ورکوي زیاته جزا نه ورکوي. د الله څونه عظیم رحمت دی. پر نیک عمل باندې یو په 10 یو په 200 بیا تر هغه اندازې پورې چې د الله په علم کې د الله مشیت ولیکن د ګناه عوض یو په یو ورکول کېږي زیات نه ورکول کېږي. دا د الله رحمت دا د الله پیرزوینه ده. بل ځای ته وګوره په ټول قرآن کریم کې که سړی فکر وکړي د نه اتیا څخه تر 120 ځایه پورې الله رب العالمین مؤمنانو ته خطاب کړی دی. دا دلیل پر محبت د الله د مؤمنانو سره دی. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا. په مؤمنانو باندې الله خطاب دا ورته کوي 120 ځایه په ټول قرآن کریم کې د نه اتیا څخه تر 120 ځایه په د جملې چې ورسره شمار کې 120 ځایه الله رب العالمین مؤمنانو ته خطاب په یا ایها الذین آمنوا باندې کړی. ولیکن په ټول قرآن کریم کې چې وګورئ یو ځای قل یا ایها الکافرون یو ځای کفارو ته خطاب کړی دی. دا دلیل پر دې دی چې پر تا باندې کم انسان ډیر ګران نو دغه سره خطاب ډیر کوي. د کم چا چې د زیات نه پرته ډیر جن ناراضه نو هغه سره بره خبرې هم ډیر نه کوي. په قرآن کریم کې 120 ځای مؤمنان ته الله یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو داسې وکړئ ای مؤمنانو تاسې اطاعت وکړئ ای مؤمنانو تاسې اطاعت وکړئ. لکه څنګه چې تا ستا اولاد دی تا ته ډیر محترم دی یو ځای په سفر باندې ځي یو کار باندې ځي نو ته توصیه ورته کوې ګوره داسې ونه کړې دا مشکل درته جوړي داسې به کوې داسې به کوې داسې به کوې دا ټوله طریقه ته ورته وایه ولو که هغه سره علم هم وي. پروردګار عالم جل جلاله پر دې خپل مؤمنو بندګانو باندې تر مور و پلار هم ډېر مهربانه دی. 120 ځایه دی خطاب ورته کوي مؤمنانو تاسې اطاعت وکړئ مؤمنانو تاسې لمونځ وکړئ مؤمنانو تاسې روژې نیسئ مؤمنانو تاسې منکرات مه کوئ زنا مه کوئ غلا مه کوئ. دا توصیې دي چې الله یې ورته کوي دا حکمونه چې الله یې ورته کوي. ولیکن په ټول قرآن کریم کې کافرانو ته یو ځای راغلي یا ایها الکافرون تر 2 ځایه پورې بس. مشرکین تو خطاب ستانه په قرآن کریم کې مشرکین نوم راغلی دی خطاب الله نه دی ورته کړی یو ځای. بعض علما وایي یو ځای فقط نو که مؤمنانو ته 120 ځایه ده نه اتیا تر 120 ځایه پورې دا د الله رب العالمین محبت ته مؤمنانو سره دی. نو چې الله زموږ سره دونه محبت لري باید موږ د الله حکم پر ځان باندې ومنو باید عمل وکړو. د الله حکم پر موږ باندې فرض دی اطاعت پر موږ باندې فرض دی. د اسلامي عقیدې بنیاد هغه اطاعت دی. ته که غواړې چې خپل عقیده اسلامي جوړه کړې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړې بره ستا عقیده اسلامي ده. پروردګار عالم جل جلاله د الله او د الله د رسول د حکمونو چې څوک سر غړوي اطاعت یې نه کوي الله حکم کړی چې دا موجب د عذاب دی پر دې به د الله عذاب راځي. ومن یطیع الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الانهار. کم سړی چې د الله اطاعت وکړي د الله د رسول اطاعت وکړي هغه په ورځ د آخرت په جنت. که سړی د ځانه سره فکر وکړي د دنیا ژوند چې هر رقم وي که بندیخانه یې هم تېرېږي خو د آخرت ژوند چې ابدي ژوند دی چې بیا مرګ نشته هغه تېرېدل نه لري. نو سړی باید داسې نه وي چې هغه ابدي ژوند پر دغه لږ قاصر لنډ عمر باندې خراب کړي. الله رب العالمین وایي که چا اطاعت د الله او د الله د رسول وکړي دا به داخلي جنت هغه جنت چې په هغه کې به ولی وي د الله نعمتونه به وي او دی به همیشه په دې جنت کې وي. وذلك الفوز العظیم دا یقینا غټه کامیابي الله دې زموږ ته سره نصیب کړي.
او پروردگار عالم وایي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، کچا د الله او د الله د رسول نافرمانی کول او د الله د حدود څخه سرغړونه کول، تجاوز یې کوي چې الله کوم حدونه یې تر دې منه تیرېږي تر تیرېږي، يدخل نارا، الله باغ داخلي دوزخ ته به داخلي خالدا فيها وله عذاب مهين. ګور یو عذاب الیم دی بل مهین دی. مسلمان چې کومه ګناه وکړي دوزخ ته واچول شي، دغه دوزخ ته راچول د دوزخ عذاب دغه د پاره د نظافت او طهارت لپاره چې د ګناه وي صفا کړي. نو ستا خوښه ده چې ګناه دې وکړله، ستا پر بدن ستا پر زړه باندې د ګناه خیره راله زنګ رالی، تا د ګناه زنګ رالی، ستا اختیار دی چې په دنیا کې په توبه باندې فاکه او که په ورځ د آخرت د دوزخ په اور باندې صفا کوي. نو ستا اختیار چې ګناه دې وکړه په دنیا کې، دا ګناه څخه جنت ته د ګناه سره سړی نشي تللی، جنت ته د الله نعمتو ته سړی د ګناه سره نشي ورتللی. د دې ګناه څخه به صفا کېږي بیا به جنت ته ځي. نو هغه دوې لارې د صفایي لري. یوه لارې دا ده چې په دنیا کې توبه وباسي، پر دې خپل ګناه پښیمانه سي، آینده عزم وکړي چې بیا دا ګناه نه کوم، په دې باندې هم ته د ګناه صفا کېږي، بیا به جنت ته ځي. او کدی په دنیا کې توبه ونه ایستل، په ورځ د آخرت د دوزخ په اور باندې ستا ګناه ده، ستا د ګناه خیره ستا د بدن لرې کېږي. دغه طاقت زموږ سره نشته، دغه طاقت زموږ سره نشته. الله دې موږ ته ځینې وساتي. نو باید سړی دغه لار مختار کړي چې په دنیا کې اوس چې ژوند دی اختیار هم په لاس کې دی، باید الله ته وژاړو، پر خپل ګناهو باندې توبه وباسو، د الله د حکم د الله د رسول د حکم اطاعت وکړو، د خپل نفسي خواهشاتو اطاعت باید ونه کړو. پروردګار عالم جل جلاله وایي فليحذر الذين يخالفون عن امره، ودي بیریږي هغه کسان چې د الله او د الله د رسول د امر مخالفت کوي، ان تصيبهم فتنه. ګوري د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت سبب د فتنو جوړیږي، په انسان مخامخ فتنه راځي. که د الله او د الله د رسول مخالفت وکړي، دا د الله او د الله د رسول مخالفت چې سړی وکړي دا سبب د فتنو جوړیږي. الله و د دې څخه وبېریږي چې د مخالفت کې چې د فتنو ورسیږي. او يصيبهم عذاب عليم. د دې عالم او د موهین خبر هم درته وکړه، د مؤمن د پاره عذاب په ورځ د آخرت دا د ګناه د صفایي د پاره دی، او د کافر د پاره دوزخ عذاب د اهانت د پاره چې شه رسوا شي، شه ذلیل شي. څوک چې د الله او د الله د رسول د حکم اطاعت نه کوي دغه د پاره عذاب مهین الله یاد کړي. الله دې مو وساتي. د اهانت عذاب چلته به دی رسوا کیږي، ذلیل کیږي به، الله دې موږ وساتي. امام قرطبي رحمه الله وایي دغه آیت کریمه په تفسیر کې لیکلي دي چې ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. وای د دې معلومیږي چې د الله د حکم مخالفت دا سبب د فتنو دی، سبب د عذاب دی. د دې پر مقابل الله د وعید وعده کړی ده چې د لپاره به وعید ګور یو وعد دی هغه د خیر وعده ده، یو وعید دی چې هغه د عذاب وعده، د شر وعده ده. حضرت عبدالله ابن عباس مبارک د دې فتنې تفسیر په وجلو کړی چې دا سړی به د یو چا پر لاس باندې مري کده الله د الله د رسول حکم مخالفت وکړي، د دې لپاره به وجلی په دنیا کې. امام عطا رحمه الله د فتنې ترجمه په زلزلو باندې کړی ده. کچيري د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت په کم ځای کې ډیر سو، پر هغه ځای به زلزلې راځي. د الله په مصیبتو باندې کړي، په مصیبتو په غم او تکلیفو کې به انسان راګریږي. کله چې یو وخت مریض سولې، یو وخت یو مصیبت خدای نه قدر ته پیښ شو، یو مشکل درته پیښ شو، یو تاوان درته پیښ شو، د ځان سره وګوره چې کم کار می کړی دی چې الله ناراضه شوی. ما مطابق قیاسو په دنیا کې ستا یو کشر دی چې هغه ستا د حکم مخالفت وکړي، نو ته څه کوې؟ ته یو سزا ورکوې. نو د الله رب العالمین د حکم مخالفت چې وشي الله سزا ورکوي. کله چې دی یو وخت مصیبت ولیدي، غم دی ولیدي، تکلیف دی ولیدي، یو مشقت دی ولیدي، یو تاوان او فقر او مسکنت دی ولیدي، وګوره د ځان په اعمالو کې زما سره کم مشکل دی، یو کار خو می کړی چې الله ناراضه وي. یو ولی وای کله چې زما څخه یو ادنا ګناه سوی، دغه ګناه اثر زه په خپل آس کې وینم، د آس بره ماته نه درېږي چې زه پر سپورس ان تصيبهم فتنه، خامخا به د فتنو مصیبتونه راځي. د هغه ګناه څخه توبه وکړه، الله به دې مصیبت خلاص کړي. یو د الله د حکم څخه زما د اسلام باعزت وړونو، زما محترم وړونو، یو د الله رب العالمین د حکم څخه د حجاب مسله ده. دا د حجاب مسله د ښځو لپاره دا د امارت حکم نه دی، دا د الله حکم دی، دا د الله فیصله ده، د پروردګار عالم حکم دی. دا الله حکم کړی چې ښځې باید حجاب وکړي. په دې کې باید مسلمان خبر علم ګر سره ونه کړي. مسلمان باید د حجاب په حق کې بس اطاعت وکړي. که ښځه مسلمانه وي، د الله او د الله د رسول په حق ایمان وي، پر الله ایمان ولري، هغه باید د حجاب په حق ګر سره کې خبره ونه کړي، بس باید اطاعت وکړي. دا به نه وایي چې دا څنګه سو، دنیا څنګه ده، خلق څنګه دي، زه ولې داسې یم. دا د الله حکم دی. مخکې مې درته ویل مال د ایمان دپاره بنیاد د الله اطاعت دی، د الله د رسول اطاعت دی. زما استاد ایمان دپاره بنیاد او اصل هغه د الله او د الله د رسول اطاعت دی. حجاب د الله حکم دی، د الله د رسول حکم دی. د الله او د الله د رسول اطاعت یوازې په لمانځه کې نه دی چې ما او تا لمونځ کوو بس خبره خلاص، موږ اطاعت وکړي.
د الله د رسول اطاعت یوازې په زکات ورکولو کې نه دی. د الله او د الله د رسول اطاعت یوازې په حج کې نه دی، په عمرو کې نه دی، په جهاد کې نه دی، بلکې په حجاب کې هم دی. د ټولو حکمو اطاعت به کوو. دا څنګه چې یو حکم منو بل نه منو، لکه نصاراو چې دا کار کوي چې په بعضې کتاب ایمان درلودی، بعضې باندې چې پر طبیعت به برابر په هغه بیا عمل کوي، چې طبیعت او د رواج به خلاف هغه بیا نه مني. داسې به نه کوو. په موږ چې د الله او د الله د رسول اطاعت واجب دی په هر حکم کې دی، که هغه لمونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه زکات دی، که هغه حج دی، که هغه جهاد دی، که هغه حجاب دی، په دې کې هم پر موږ باندې لازم چې باید اطاعت وکړو. په دې کې به ما مخ ته ورته ویله چې نه به قولا مخالفت کو، نه به عملا. دا خبره به هم نه پشتي کوو چې دا ولې داسې شو، بس به منو اطاعت به کوو. موږ ته بیا نور اختیار نشته چې الله فیصله وکړه، د الله رسول فیصله وکړه، موږ ته اختیار نشته. بیا بس د یو عمل خبره چې موږ به عمل وکړو. حجاب د دین د ضروري امور څخه دی. څوک چې د دین د ضرورتو منکر شي هغه ته بیا مسلمان هم نه ویل کېږي. د حجاب د دین د ضرورتو څخه دی. څوک چې د دین د یو ضرورت څخه منکر شي، د یو حکم څخه منکر شي، هغه ته بیا مسلمان نه ویل کېږي. پروردګار عالم جل جلاله ویلي دي ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. دا انسانان سته چې دا خبره کوي چې موږ ایمان پر الله او د الله پر رسول لرو، موږ د الله او د الله د رسول اطاعت کوو، ولیکن کله چې د الله حکم راشي د پر طبیعت برابر نه بیا یاراس کوي. دا نه سم کولای، دا نو ولې د څه بس خبرې شروع کی. الله رب العالمین سوی وما اولئک بالمؤمنین. دغه کسان مؤمنان نه دي چې د الله په حکم کې بیا خبرې کوي، د الله په فیصله کې بیا خبرې کوي. دا مؤمنان نه دي. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. چې کله دی راو بول چې راس ما او ستا فیصله به د الله پر حکم باندې پر قران باندې بعضی کسان باندې اعتراض کوي، ته مؤمنان بیا نه ویل کیږي. حجاب د الله حکم دی، حجاب د الله د رسول حکم دی. په دې کې خبره کول بیا په کار نه د مسلمان د پر کسړی ځان ته مسلمان وایي، په دې کې به خبره نه کوي، بس په اطاعت کې اخلاص. قران کریم کې راغلی یا ایها النبی قل لازواجک. پروردګار عالم نبی کریم علیه السلام ته وایي ای زما نبی ته خپل بیبیانو ته وایه، و بناتک خپل لونو ته وایه، و نساء المؤمنین. ګورې وایي د علیه السلام کورنۍ نه ده خاص، و نساء المؤمنین د مؤمنانو ښځو ته وایه یدنین علیهن من جلابیبهن، چې دوی پر خپل ځان باندې دا پرده راواچي. جلابیب چادري موږ ته چې ورته وایو، کم هغه نقاب چې کم بدن په پټېږي، مخ بدن ټول پټېږي، دا دې پر ځان راواچي. ذلک ادنی ان یعرفن. دا قریب دی چې باره وپېژندل شي. ګوره کومه ښځه چې هغه مخلصي به د باندې راوځي، خپل پر حجاب نه مراعتوي، دا دلیل خلک پر دې وایي چې دا ښځه په حیث ښځه ده، دا بیکاره ښځه ده، دا ښځه به سمه ښځه وي، پاکلمنې ښځه به خلک دا پر دې دلیل بره فاسقانو فاجران پسې ګوري، د زړه میلان ورته کېږي، مشکلات ورته جوړوي. او کومه ښځه چې د کوره په حجاب کې راوځي، دا حجاب د دې دپاره دلیل د دې چې دا ښځه پاکلمنې ښځه ده، بیا خلک دې ته بیا میلان نه کوي، بیا خلک ګزې نه ورسوي، بیا خلک مشکلات نور ته جوړي. هغه پوهېږي چې دا پاکه ښځه ده، که پاکه نه وي بیا ولې داسې کول. داسې مې نه دي ویلي چې یوه ښځه لس مخه راوځي نو دا خدای نه کرده پاکلمنې نه ده، یا پاکلمنې به وي دا ښځه، دا به ډېر یو مسلمانه ښځه وي، باعفته ښځه به وي. ولیکن چې د الله د دغه حکم مراعت ونه کړي، فاسقانو فاجران په داسې نظر ورته ګوري چې دا فاحشه ښځه ده، بیا زیرې تکلیف ورته جوړوي. او کله چې دا په حجاب کې راوځي، بیا فاسقانو فاجران بیا مشکل نه ورته جوړي. هغه پوهېږي چې دا پاکلمنې ښځه ده، ولې که پاکلمنې نه وایي نو خو بیا ستر نه کوي. دا د الله حکم، دا زه نه وایم، پروردګار عالم وایي ذلک ادنی ان یعرفن. بره په دې پېژندل کېږي چې دا سمې ښځې دي. فلا یؤذین، بیا نه زیرول کېږي، فاسقانو فاجران بیا نه زیري. وکان الله غفورا رحیما. الله بخښونکی او ډېر مهربان الله دی. نو ګوره د حجاب یوازې د الله د رسول د ښځو دپاره نه سو. الله رب العالمین نبی کریم علیه السلام ته یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، د ټولو مؤمنانو ښځو ته داسې ووایه. دا ادنا یعرفن فلا یؤذین په تفسیر کې امام مقاتل رحمه الله ویلي چې دا کار ډېر نږدې دی ته دی چې دوی په خپل حجاب سره وپېژندل شي چې دا بد عمله ښځې نه دي. لکه دا ما چې مخ درته ویل، مطلب دا نه چې یو ښځه لس مخ راوځي نو د دې دا معنا چې دا ښځه ناروا ښځه ده، فاحشه ښځه، یا هغه معنا نه ده. خو فاسقانو فاجران په داسې نظر بار ورته ګوري. او که دا په حجاب کې بیا فاسقانو فاجران بیا دې ته اجر نه ورسوي، هغه په دې پوه شي دا سترمنه ښځه ده، دا پاکه ښځه ده، بیا نه تکلیف نه ورسوي، بیا مشکل نه ورته جوړي. د نبی کریم علیه السلام ورک په زمانه کې اول لپاره ښځو دا خپل مخان په خپل پوړني باندې پټ کړله، بیا به دی لس مخ بیا نه دي راوتل چې کله د آیت کریمه راغلی بیا نه دي راوتل لس مخ. حضرت ام سلمه رضی الله عنها مبارکه وایي چې د نبی کریم علیه السلام بیبي ده، وایي لما نظرت هذه الآیات یدنین علیهن من جلابیبهن، چې کله د آیت کریمه ماشي راغلی چې ښځې پر خپل مخ باندې په خپل بدن باندې دا ستر وکړي، خرج نساء الانصار، د انصارو ښځې راووتلې، کان علی رؤوسنا الغربان من السکینه،
د دې پر دې سرو باندې دا تور پړنان د شرکه ملک او کارګه چې پر سر باندې ناشي ځان داسې پټ کړی وو وعليه اکسیه سوجن تور جامې پر بدن باندې وي یلبسنا چې دا غوښتي وي بیا دې به سترینه د کړي. حضرت عبد الله بن عباس وی امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن. الله رب العالمین شذ امر کړي په دې باندې چې کله د ضرورت لپاره د کور راوځي دی باید خپل مخ پټ کړي من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده يوسترګ جشکاره کې بس دا د مسلمان د شذ لپاره دغه طریقه د الله رسول او الله خوښه کړی دی. ای عجيبه خبره ده حضرت سودا رضی الله عنها چې د نبی کریم علیه السلام بیبي و سپینسره و چې کله د آیت کریمه راغلی چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى چې دا شی په خپل کور کې پاتې شي په بې سترۍ د باندې نه راوځي چې د آیت کریمه راغلی دغه وروسته بیا حج عمرې ته هم نه تلل. چا ورته وویل چې ای ام المؤمنین ای د مؤمنانو مورې ولې حج یا عمرې ته نه ځې؟ دیول ما د حج فریضه ادا کړې ده عمره مې کړې ده خو الله ما ته حکم کوي چې په کور کې پاته سه نو زه نه غواړم چې بیا د نفلي کار لپاره د کوره وځم د الله دې حکم تعمیل کوم بیا حج ته لا نه تلله والفریضه مې د غاړې اړولې فرض حج مې کړی دی نور چې زه نفلي کیسه ده د نفلي کار دپاره زه د کور نه راوځم الله ما ته فیصله کړې چې ته په کور کې پاته سه د الله د رسول بیبي ده سپین سرې ښځه ده حج ته نه تلل عمرې ته نه تلله پوښتنه ځینې وسوله دیول ګوره د حج فریضه مې یو پلا ادا کړې ده چې زما پر ذمه باندې کم فرضي حج و هغه مې خلاص کړی وي نو زه نه غواړم چې د خپل کار لپاره د کور راوځم الله ما ته حکم کړی چې ته په کور کې پاته سه نو د هر مسلمان ښځې د هرې مسلمانې خور دا وظیفه ده ګوري دا د الله حکم دی قسم په الله دا د امارت فیصله نه ده دا د نظام فیصله دا د الله فیصله ده د الله حکم دی او الله او د الله رسول چې کوم حکم موږ ته شته وکړي په دې کې بیا نه قولي نه عملي مخالفت کوو دا فکر دی یو مسلمان خور نه کوي چې زه بې حجابه راووتلم نو دا مې د امارت خلاف کار وکړي د امارت مخالفت مې وکړي بلکې تا مخالفت د الله او د الله د رسول کړی دا د امارت خلاف چې نه دی کړی د الله او د الله د رسول مخالفت یې کړی دی امارت چې تا ته وایي د الله او د الله د رسول حکم درته وایي یو مسلمانه مؤمنه ښځه چې بې حجاب راوځي دا د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت کوي. حضرت عائشه صدیقه وایي ويرحم الله نساء المهاجرات الاول الله دې رحم پر هغه مهاجرو ښځو وکړي چې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته اول هجرت راکړي وو لما انزل الله تعالی وليضربن بخمورهن على جيوبهن چې کله الله دا فیصله چې د خپل پر ګریوانو باندې پر خپل زیګرو باندې د پړونې راواچي زیګر دې نه ښکاره کوي شققنا کنف دوی د خپل د پړنان څخه ټوټې جلا کړلې شققنا مروتهن پختمرن بیا په دې باندې ځان پټ کړي بیا بې سترې نه ده کړې چې ماشه دا حکم رالی د صحابه کرامو عادت هم داسې وو دونه قوي ایمان یې و چې د الله فیصله به حکم به رالی بیا که هغه حکم کې د دوی زړه منلی یعنې زړه یې غوښتی چې نه غوښتلی خامخا به په هغه کې اطاعت کوو د مؤمنانو ښځې مهاجرات صحابه کرامو ښځې هم پر دغه رقم کیفیت باندې وي دغه رقم ایمان یې و نو دا د الله حکم دی دا حجاب د الله حکم دی دا د الله د رسول حکم دی کدی ځان ته مؤمنان وایي ځان ته مسلمانان وایي د دې به حجابي کې مخالفت د الله او د الله د رسول سره دی دا د امارت خلاف نه دی دا د الله خلاف کار دی دا د الله د رسول خلاف کار دی امارت چې دا کوم خبره کړې د خپل ځان ورته وایي خو د شرعي حجاب څو شرطونه نن تقریرات څو سو ګرمیم ده خیر دغه ګرمي به الله رب العالمین موږ ته عوض د دوزخ ته ګرمي سکی د دوزخ ته ګرمي سم الله په دغه ګرمي باندې وساتي موږ به الله رب العالمین ته دا پیش کړي یا الله یو عالم موږ ته ستا احکام بیانول موږ پر ځان ګرمي تیر ک الله دوزخ ته ګرمي هم نه وسات الله به د دوزخ ته ګرمي سو وساتي هیڅ خبره پدې کې نس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد مدنی کې د علی السلام مبارک په زمانه کې د مسجد مدنی د بام شو دا ګل نو خالد خرما شاخلی پر پرتی وي پکا نه و په هغه وخت کې هیڅ نه و کولر نه و هیڅ شی نه و او بام هم د شاخلو او ګرمیم د حجاز ګرمي خو سخته ګرمي د حاجان صاحبان ته معلومیږي د دې سره سره به صحابه کرام په اول وخت کې بیا راتل په مسجد کې بناسته دا ګرمي پر ځان چرول چې الله به دغه ګرمي په برکت باندې موږ ته دوزخ ګرمي لري دا ګرمي پروانه کې دا حکم دې زوی بیان کړم درته د شرعي حجاب شرطونه اول شرط یې دا دی چې شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي چې د ځانه ټول بدن په پټ د سره تر نوکه ټول بدن یې پټ دا شرعي حجاب یو شرط دا دی دوم شرط د شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي چې دا حجاب او دا ټکر په خپل ځان کې زینت ونه لري کومه زنانه چې د باندې راوځي دا حجاب کوي دغه حجاب په خپل ځان کې زینت نه لري د سینې چې هغه ښایسته رخصوي نو دیو د حجاب خو بیا فرق ونه په کوم حجاب کې چې یو زنانه د باندې راوځي دا حجاب په خپل ځان کې زینت نه لري دا شرط دی چې د فاسقانو فاجرانو نظر ور وړي دا دوا دریم شرعي حجاب هغه حجاب دی چې دا خپل تکاو دا حجاب په خپل ځان کې ډبل وي
چې د وجود اندامونه به نه ځینې ښکاره کېږي، دونه باریک و نازک به نه وي چې بدن ځینې ښکاره شي. د الله رسول وایي ډېرې داسې رب کاسیات عاریات، ډېرې داسې ښځې په دنیا کې څه وي جامهداره وي، ولیکن په ورځ د آخرت په حساب د لغړې ښځې ورسره کېږي، خو جامه یا ډېره تنګ پر بدن باندې چې د بدن اعضا ځینې معلومېږي، یا ډېره نازک چې د بدن اعضا ځینې معلومېږي. د دې او د بې حجابۍ هېڅ فرق نشته چې ګر سره جامه یې غورځولې د هر کم حساب ورسره کېږي. نو درېیم شرط یې دا دی چې دا جامه به دونه ډبله وي چې بدن به نه ځینې معلومېږي. څلورم شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي چې تنګ نه وي، په جسم پورې چسب و کلک مشت یې نه وي لکه د روسي داسې به ښځه داسې جامه به نه اغوندي. پنځم شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي چې خوشبویي ونه لري. د الله رسول وایي د نر دپاره عطر هغه دی چې بوی ولري رنګ ونه لري، د ښځې دپاره بیا هغه عطر دی چې رنګ ولري بوی به نه لري. حتی یو حدیث کې راځي چې کومه ښځه پر ځان باندې عطر وپاشي بیا د یو مجلس سره تېرېږي، پر دې مجلس باندې به ومشلي وایي دا ښځه زناکاره ده. ترمذي ثاني ترمذي کې دا حدیث راخیستی. د ښځې عطر باید داسې وي چې رنګ ولري بوی به نه لري. شپږم شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي چې دا د کفارو د لباس سره مشابهت نه لري، داسې جامه به نه اغوندي چې کافران یې اغوندي. د مسلمانې ښځې حجاب د کافرانو د ښځو د حجاب سره نه یو رقم، بعضې انجلاوي د هغو سره به تشبیه نه کوي. اووم شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي د سړو د لباس سره د نرانو د لباس سره به هم نه وي مشابه، داسې جامه به ښځې نه جوړوي چې هغه نران یې جوړوي. اتم شرعي حجاب هغه حجاب ته ویل کېږي چې د اغوستلو څه بیا مقصد په خلکو کې شهرت پیدا کول نه وي، د دې دپاره بیا نه اغوندي چې شهرت پیدا کړم، ما خو داسې جامه اغوستې د پلان کې افتخار به نه پکې، ښځې به نه پذیري، څوک به نه پذیري، هغه به سبب د شهرت نه وي چې په دې باندې به راشه مشهوره شي. د الله رسول یو خبره کړې ده، یو حدیث درته وایم وخت نا وخت دی. د الله رسول کل امتی يدخلون الجنه، زما ټول امت به جنت ته ځي الا من ابا، هغه څوک به نه ځي چې اعراض یې کړی. صحابه کرام ول یا رسول الله ومن یعبا، څوک اعراض والا څوک دی چې کم کار یو څوک کوي هغه ته به اعراض والا ویل کېږي. قال من اطاعني دخل الجنه، د الله رسول که چا زما اطاعت وکړي هغه به جنت ته ځي. ومن عصاني فقد ابا، د الله رسول که چا زما د احکام مخالفت کوي هغه نو هغه ابا او اعراض والا دا به جنت ته نه ځي. حجاب د الله د رسول حکم دی. کم زنانې کم زموږ خوندې ومندي چې د الله د رسول سره محبت لري، غواړي چې په ورځ د آخرت کامیاب سم، غواړي چې په ورځ د آخرت می جنت په نصیب سي، غواړي چې د الله رضا په نصیب سي، هغه د حجاب مراعات وکړي. دا د الله او د الله د رسول حکم دی. نبی کریم علیه السلام مبارک وایي سيكون في اخر امتي نساء، ژر دی چې زما په د امت په اخر کې به داسې ښځې پیدا شي چې کاسیات به وي، جامه خو بیا ظاهرا اغوستې وي خو عاریات وي. عاریات دا معنی چې دا جامه بیا داسې لکه نه جامه، یا به ډېره تنګه پر بدن باندې لکه د روشي، یا به داسې رقم وي چې دونه نازکه وي چې بدن به ځینې معلومېږي. د الله رسول یې نو شانه موږ ته ویلې ده علی رؤوسنا کاسنمة البخت، پر دې سرو بیا دا رقم یې لکه د وش بوک داسې شی به جوړ کړي وي، دا وریښتان راټول کړي پر دې سر یې غوټه کړي به لکه د وش بوک داسې معلومېږي. د الله رسول څه وایي العنوهن، پر دغه ښځو باندې لعنت ووایاست، العنوهن پر دې ښځو باندې لعنت ووایاست، و د خدای لعنت چې پر تاسې باندې وي. فإنهن ملعونات، دا د خدای په لعنت باندې ملعونې دي چې دا نازکې جامې اغوندي یا تنګې جامې اغوندي، دا د سر ویښتان یې پر سر غوټه کړي لکه د وش بوک، د الله رسول یې پر دې لعنت ووایاست، دا د الله په لعنت باندې ملعونې دي. الله دې زموږ ته ښځې وساتي ځینې، الله دې توفیق ورته ورکړي چې د الله او د الله د رسول د حکم اطاعت وکړي، الله دې مو وساتي، الله دې د عمل کول توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم من أراد بنا وبأهلنا وأولادنا ونظامنا ومرائنا ومجاهدينا شرا وكفرا فاشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. آمين.